زه د یو لوی غازي محمد اکبر خان پر تپه ناست یم. هغه غازي وزیر محمد اکبر خان چې انګریز یې له دې خاورې وشاړه، او په هغه ورځ زه پر دې تپه ناست یم، په کومه ورځ چې زموږ پلرونه او نیکونو له نن څخه پوره 90 کاله د مخه روسان له دې خاورې وایستل. زه دې ته چورت وړی یم چې سلګونه کاله کېږي چې موږ د قهرمان ملت په نامه باندې په دغه هیواد کې جنګېږو، او همیشه مو ولسونو قرباني ورکړې او سیاسیونو مو معامله کړې او دا هیواد یې خرڅ کړي. زه د خپل تور او سور زرغون بیرغ شاته ناست یم او د دې هیواد د عظمت لپاره د هغه ولس لپاره غږېږم چې دلته یې قرباني ورکړي. ولې مخته مې یوه ډېره لویه سیمه پرته ده، هغه سیمه پرته ده چې د دې ملت په وینه باندې خلکو لوبې کړي او دا کورونه او دا ځایونه یې په جوړ کړي دي. تاسې چې د وزیر محمد اکبر خان د هغه غازي چې دې هېواد ته یې ازادي واخیستل د تپې سر ته راسئ، نو تاسې به داسې لاندې وګورئ دا لوړې لوړې دنګ دنګ بلډینګونه چې جوړ سوي دي، دا د دې ملت په وینو جوړ سوي دي، دا د دې ملت پر هډوکو باندې جوړ سوي دي، دا د دې ملت پر وینو باندې جوړ سوي دي. ولې همیشه دغو تاجرانو، دغو د سیاست په نامه مداریانو د ملت وینه غلا کړې، د ملت په وینه یې لوبه کړې او موږ یې تر دې ځایه رارسولي یو. زه نه پوهېږم چې موږ قهرمانان یو او که موږ د نړۍ تر ټولو بیچاره خلک یو. موږ همیشه د نړۍ د ابرقدرتونو هادره بلل سوي یو. زه نه پوهېږم چې موږ دغه د ابرقدرتونو هادره دا زموږ حماقت دی او که زموږ قهرماني ده. یو وار چنګیز راغلی، بیا انګلیس راغلی، له انګلیس وروسته بیا روس راغلی، له روس وروسته بیا یو نور قوتونه دلته جنګېږي. آیا ستاسې هیره ده چې په همدغه ملک کې کله چې د روس ښکېلاک دلته ناست و، په همدغه پاکستان کې خلک ولاړل کښېنستل، د مجاهد په نامه یې په دې ملک کې د پردیو څخه پیسې واخیستې او دلته وجنګېدل. آیا پرون جهاد او د نن جنګ ماته یې توپیر څوک راښولی سي؟ دغه غټ غټ تعمیرونه چې تاسې ګورئ چې د پرون د مجاهدونو دي، دغه څوک ثابتولی سي چې آیا دا د جهاد ثمره ده او که د غلا ثمره ده؟ که جهاد جهاد خو دې ملت کړی دی، که جهاد جهاد خو د دې ملکب ټولو خلک کړي دي، نو ولې نن یو کابل 10 متره تفاوت یا 20 متره تفاوت دې خواته بلند منزلونه ولاړ دي، د مجاهدینو قصرونه ولاړ دي، او د همدغه 10 متره هاخواته د دغه بیچاره ملت پر وینو او هډوکو باندې سوداګري شروع ده. نو زه نه پوهېږم چې نن موږ د روس څخه د کمې خپلواکۍ کم جشن لمانځو. زه نه پوهېږم چې موږ د بل ابرقدرت ته راشفا کولو آمادګي نیسو، موږ د بل ابرقدرت ته راتګ آمادګي نیسو او که د خپلواکۍ آمادګي نیسو. ما ته دا سوال دی، د دې ملت څخه سوال کوم، د دغه سیاسیونو څخه سوال کوم. روس مو مات کوي، امریکا مو راوستل، د روس په وړاندې مو جنګ ته جهاد ویله. آیا هغه جهاد و که اوس جهاد نه دی؟ دغه فرقونه موږ ته تشریح کړي، موږ تاسې نوي نسلونه یو، موږ ته ووایاست روس هم کفر و، الحاد و، امریکا هم کفر او الحاد ده، او پخواني قوتونه هم و او نور را روان چې دي هغه هم دي. موږ ته د دې فرق ووایاست چې د هغه و د دې فرق څه شي. اوس نو تاسې دې ته ګورئ، مجاهد مو په بلند منزل او په بلډینګونو باندې جوړ دی او دا زما ولس دی. نه سړک معلوم دی، نه هدیره معلومه ده، نه کلی معلوم ده. نو که دې ملک چا جهاد کړی دی، که په دې ملک چا قرباني ورکړې، خو عام ولس دی، عام ولس پر دغه حال پروت او تاسې د دې ولس د مجاهدینو د دې ولس د قهرمانانو کورونه ولیدل. اوس زما د نن ویډیو د دې لپاره ده چې تاسې ماته د دې ووایاست چې د هغه جنګ، د هغه جهاد، د هغه نامه چې موږ یې همیشه د قهرمانۍ چغې وهلې دي، د دغه ګټه چا وړې ده؟ همیشه ولې موږ په دې باندې غولول سوي یو چې موږ د نړۍ ابرقدرتونه مات کړي دي؟ موږ د نړۍ ابرقدرتونه نه دي مات کړي، د نړۍ ابرقدرتونه موږ مات کړي یو.
که موږ روسان مات کړي دي. روسان خو جوړ تیار په کرملن کې ناست دي، ټوک تباه خو موږ یو چې نه مو کور معلوم دی، نه مو کلی معلوم دی، نه مو کوڅه معلومه ده. هدیرې مو پر دغه حالت کې د تپې یوې خواته یو مملکت دی، د تپې بل خواته بل مملکت دی. دلته به د وزیر اکبر خان اروا ستړې نه وي چې نیمو لمسو یې مملکت چې خرڅ کړی دی هغه په بلډینګونو کې اوسېږي، او هغه بچي چې هغه خلک یې چې دا وطن ته همیشه وفاداره پاته سوي دي هغه د اوسېدو کور نه لري. نو خبره مې پر دې راټولوم چې همیشه دا هیواد ولسونو آباد کړی، ولې مشرانو خرڅ کړی، مګر په دې کې هم اشتباه بیرته د ولسونو ده، ځکه ولسونه هیڅکله دې ته ژمن نه دي پاته سوي چې خپل مشران تر غاړه ونیسي او د هغوی څخه حساب واخلي او د هغوی څخه پوښتنه وکړي. نو 9 کاله د روسانو د ایستلو پوره سول، مګر اوس تر اوسه پورې موږ ځان نه دی پیدا کړی. امریکا به دا د بیا روانه ده، دلته یې جګړه روانه ده. که سبا امریکا نه وي بل قدرت به راځي، که بل نه وي بل به راځي. نو موږ دا زما په فکر په سلګونه کاله وروسته باید دا ومنو چې موږ د قهرمانۍ څخه نه بلکې د حماقت څخه برباد یو. موږ همیشه د دې پر ځای چې د هیواد ګټې مو تضمین کو د بل ابرقدرت راتلو ته مو آمادګي نیولې ده. موږ همیشه د دې پر ځای چې هیواد ته مو فکر وکړو په دې فکر کې یو چې د کوم ابرقدرت دوستي راخپله کو. نو زه د مجاهد ولس، د مجاهد ملت، د وزیر اکبر خان د یو لمسي په حیث د دې ځای څخه د دې اعلان کوم، دا خبره کوم چې هر خارجي که کفر دی که اسلام دی چې زما هیواد ته تاوان رسي هغه زما دشمن دی، زما د سر دشمن دی او زه په مقابل کې ولاړ یم او د هغه په وړاندې جهاد فرض دی. هغه چې هر څوک زما مطلب نه اوسني خارجان دي، زما مطلب نه د طالبانو ملاتړ دی، نه زما مطلب د داعش ملاتړ دی. طالب څخه هم که دې ملک ته تاوان رسي په مقابل کې جهاد رواري، داعش که هم دې مملکت ته تاوان رسي په مقابل کې جهاد رواري، هر څوک چې دې مملکت ته تاوان رسي په وړاندې جهاد فرض عین دی.